Lernen Deutsch. Hauptsatz mit Nebensatz. نننای درس که په د تیره ویډیو کې کنیکشن Hauptsatz mit Nebensatz په تیره ویډیو کې موږ زده کړي while او das په دوی کې ob als nachdem das while نو په جملې به په جوړی کو چې څه رقم جملې په جوړیږي او څه رقم سړی استفاده کو په طور مثال will wissen هغه غواړي چې پوه شي ob das Paket morgen ankommt. نو په Hauptsatz کې verb یا فعل په دوام ځای کې راځي په Nebensatz کې په آخر کې راځي یا هم als ich kleine war چې کله زه وړ وم habe ich Fußball gespielt زه چې کله وړ وم ما به د فوتبال بازی کوله Findest du dass mein neues Kleidung gut aussieht تاسو څه رقم نظر لرئ چې د ما نوي جامې څه رقم ښکاري Ich muss den Termin stornieren weil ich krank bin زه باید د ملاقات وخت لغوه کړم ځکه چې زه مریض یم Nachdem ich gefrühstückt habe کله چې زه د سهار چای وخورم یا نوشیجان کم fahre ich zur Arbeit بعد زه کار ته ځم نو دا و کنیکسیون Hauptsatz mit Nebensatz نو په دوی کې نور هم د رقم راځي نو انشاءالله هغه په راتلونکي ویډیو کې زده کوو